دا وظیفه چې کوم یو انسان راونیسي نو الله به ورته دا قسم انعامونه ورکوي. د حج او د عمرې ارمان به رب العالمین زر تر زره پوره کړي. خوب کې به د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک دیدار په نصیب شي. که غریب او مفلس وي الله جل شانه به مالداره کړي. که غمجن وي الله جل شانه به خوشحاله کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن د سورې مزمل یو داسې وظیفه درته ښیمه. که دا وظیفه کله هم تاسو شروع وکړله د دې به ډېر زیات عجیب او غریب فواید او برکات سي کې. داسې برکات او فواید به سي کې خپله به ورته خیران پاتې شي. که د چا د زړه هر قسم ارمان وي او د هغې ارمان دپاره د سورې مزمل وظیفه شروع وکړي او الله جل شانه به د ده د زړه هغه تمام ارمان پوره کړي. څومره ارمانونه دی ولې نه وي، ټول ارمانونه به رب العالمین پوره کړي. که یو انسان ډېر سخت غریب دی، غریبي د هغه انتها ته رسېدلې ده، دی په خپل زندګۍ باندې تنګ راغلی دی، که دا انسان هم د سورې مزمل وظیفه شروع وکړي رب العالمین به زر تر زره مالداره کړي. داسې بې فنا مال دولت به ورته رب العالمین ورکړي چې دا انسان به د خپل ځان سره ځای کولې قدرې خو هم نشي. دومره ډېر به رب العالمین مالداره کړي. که یو انسان د نورو خلکو محتاج وي رب العالمین به د خلکو د در نه محفوظ ساتي. د خپل در نه به ورته رب العالمین هر څه بې سیاره ورکوي. که د چا په زړه کې د حج او د عمرې ارمان وي چې زه د حج له لاړ شم، زه د لاړ شم عمرې له، او زه د بیت الله شریف طواف وکم، زه د خانه کعبې طواف وکم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شین ګنبد سلام دی وکم، هغه هم د سورې مزمل دا وظیفه که شروع وکړي زر تر زره به رب العالمین د حج او د عمرې ارمانونه پوره کړي. الله جل جلاله به دې انسان ته غیبي اسباب برابروي او تمام کارونه به رب العالمین اسانوي. دین علاوه که دا وظیفه یو انسان کوي الله جل جلاله به هغه ته په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت په نصیب کړي. د دې نه خو بل لوی د سعادت خبره اړشته نه، چاته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت په نصیب شي. محترمو، دا یو ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. د دې وظیفې د کمالاتو نه هغه خلک خبر دي کومو کسانو چې دا وظیفه کړې ده. هغوی د دې وظایفو او د دې وظیفې په برکاتو سره ملامل شوي دي. راځئ محترمو، د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. طریقه د دې وظیفې انتهایي اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر فرض منظره پس به درې کرته سورې مزمل تلاوت کوي، 15 وخته مونځ پابندۍ سره، او د هر مونځ نه پس به 3 کرته سورې مزمل وایي. او چې کله د سورې مزمل 3 ځله وایي د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کوي او سوال به وکړي چې کوم حاجت دپاره هم تاسو د سورې مزمل دا وظیفه کړي الله جل جلاله به زر تر زره هغه حاجت ستاسو پوره کړي. که د حج او د عمرې ارمان دې وي، د حج او د عمرې ارمان به د هم رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. که غریب یې الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره زر تر زره مالداره کړي. بې فنا مال او دولت به درته رب العالمین درکړي. که د نبي علیه السلام د زیارت شوقمند دی چې زه خپل محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک وینم خوب کې، د دې وظیفې په برکت باندې به د نبي علیه السلام دیدار هم در نصیب شي. که د چا محتاج یې، د چا امسایه، د چا په کور کې اوسېږي الله جل جلاله به د هغه د محتاجۍ نه وساتي، خپل کور به درله درکړي، د خلکو نه به د رب العالمین مستغني ګرځوي. مخلوق ته به د هېڅ حاجت نه راځي. په دې وظیفې کې اخلاص شرط دی، اخلاص سره کوئ ډېر زر اثر کوي. دا وظیفه به تر د هغه وخته پورې کوئ تر څو پورې چې تاسو په خپل مقصد کې چې دی هغه پکې کامیاب شوي نه یې. دا هم ممکنه ده ان قریب چې تاسو ته به د ستاسو حاجت به په یو ورځ کې دننه پوره شي. یو ورځ کې دننه به د ستاسو ویزه هر څه ولګي او د حج او د عمرې ارمان به پوره شي. دا هم ممکنه ده چې یو ورځ کې به په لار روان یو قیمتي څیز به وموني او د هغې د وجې نه به دې رب العالمین زر تر زره مالداره کړي. نو محترمو،
دا یو ډیره زبردسته وظیفه ده. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې درته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.